نیک او مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت د یوزوان مبهم د الزام پر محنت د یوزوان مبهم د الزام پر محنت د یوزوان کو مسلک د زینات د یوزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت دی وزوان مبهم د الزام پر محنت دی وزوان مبهم د الزام پر محنت دی وزوان افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ په 1413 کال کې بنیاد ایښودل شوی دی. افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ اوس مهال 11 مسلکي ډیپارټمنټونه لري چې 2325 کسان په څلورو ټایمو کې په دې باندې بوخت دي. 3 اساسي برنامې لرو. یو برنامه مو د خیاطي یا د تعلیمات حرفوي ده، بله برنامه مو د اساسي مسلکي زده کړو ده، او بله برنامه مو د مجاهدینو د طرح تطبیق د افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ کې په دې 3 برنامو کې 193 تنه استادان د ماستر او د لیسانس په کچه مصروف دي، عملي او تیوري زده کړې ورکوي. د کلونو را په دې خوا مو هڅه دا ده چې په منظم ستراتیژیک پلان په اساس باندې داسې ځوانان موږ وروزو چې هغه وکولی شي د مسلک او د حرفې په اساس باندې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته په آزاد بازار کې حلاله روزي پیدا کړي او د کار خاوندان شي. یو ځوان دی روان دی رسیږي اخر میوای چې وروسته نسلونو تړي د تخنیکی او مسلکی زده کړو اداره د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو سره په متفاوت ډول سره زده کړې وړاندې کوي چې 80% عملی او 40% نظري بڼه لري. معمولا یاد زده کړې په شاپونو، لابراتوارونو او فارمونو کې صورت نیسي. همدا وجه ده چې د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې فارغین د فراغت وروسته بدون له کاري تجربې کولای شي په خصوصي سکتور، صنعتي فابریکو، کار بازار او اداري برخو کې په ښه شکل سره کار وکړای شي. دغلته موږ ته ډېر د عملي زده کړو، نظري زده کړو مثلا هغه موږ ته برابر دي، زمینه برابره ده. موږ کولی شو لکه تاسو مخکې په عملي توګه ولیدل چې موږ یو ماشین کې کار کوو، موږ ته دغه زمینه برابره ده. غیر له دغې هغلته موږ په ورکشاپ کې هم کار کوو، موږ ته ډېره زمینه برابره ده. فعلا در انستیتوت تکنولوژی افغان در رشته موتور 4 دیپارتمنت داریم. دیپارتمنت تکنیشن برق است، تکنیشن انجین موتور است، تکنیشن شاسی و کابین است، تکنیشن انتقال قدرت است. در 4 دیپارتمنت ما محصلین به شکل اختصاصی و تخصصی در 4 سمستر ترنینگ میتیمشان. بعد از فراغتشان باز میرن در سمستر آخر میرن به دوره پرکتیک به مؤسسات همکار دولتی شخصی اونجا سپری دوره پرکتیک سپری میکنن و بعد از سپری کردن از امتحان دولتیشان سپری میشه و فارغ صنف 14 و به شکل تخصصی تقدیم جامعه میشن که منظر خودم تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم دی. بله ما دقیقا اینجا قسمی که گفتم باعث یک انجینر فارغ میشیم و ما میتونیم که موترها را ترمیم کنیم، بسته‌کاری کنیم، واسکاری کنیم و از تمام سیستم های از اینجا ما مستفید هستیم. تا چک کامپیوتری هم که اینجا هست و دیگر سیستم هایی هم که ما داریم پیشرفته ما میتونیم کار کنیم و یاد گرفتیم تا جایی هم ما سال آخر ماست که اینجا فارغ میشیم و تمام کار سیستم از اینجا را بلند هستیم. زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر
مبهم د الزام پر محنت یو ځوان. ما شما می‌فهمیم که در سیستم‌های محتوای امروزی کنترل انجین به عهده یک سیستم الکترونیکی است که شما می‌شنوید ما شما می‌بینید. قسمت مرکزی که است ECU است، ما یا انجین کنترل بهش میگیم. قسمت‌های پایین سنسورها و قسمت‌های بالایی که است اکچواتورها یا عملگرها است. خب در صورت کدام موارد این سیستم به وجود بیاید به دلیل پیچیدگی و مغلق بودنش، چون سیستم کامپیوتری است، آرزویابی و چکش با استفاده از انسان‌ها کار مشکل و وقتگیر است. با او اساس ما میتونیم با استفاده از یک دستگاه به نام چک کامپیوتری که مدل‌های مختلف داره، برندهای شرکت‌های مختلفی رو تولید می‌کنن، میتونیم که سیستم خود به دستگاه وصل کنیم و این آرزویابی و چک کنیم. به خاطر این کار ما مجبور هستیم که سویچ خود در حالت ایگنیشن قرار بدیم و بعد دستگاه خود به سیستم وصل می‌کنیم. دستگاه ما وصل میشه، قابلیت‌های دستگاه فرق میکنه. یک از مهمترین قسمت‌هاش که است OBD2 است. پروتکل ارتباطی دستگاه با انجین کنترل ما که است و اساس OBD2 است که ما رو اوکی میکنیم و یک از این پروتکل را انتخاب میکنیم. پروتکلی که انجین کنترل ما با این دستگاه وصل میشه، این پروتکل است، ما اوکی میشه و این وصل میشه. خود پروسه کم وقتگیر است به خاطر که باید به صورت درستش دستگاه ما با قسمت مرکزی یا کامپیوتر موتور ما وصل شود. خب البته یک چیز ما باید ذکر کنیم که این کار ما در حالت میکنیم که چک انجین ما سویچ بورد روشن شده باشه و برای ما سیستم نشان میده یعنی کدام آرزه وجود دارد و او آرزه رو چون سیستم ما الکترونیکی است با آسانی پیدا کردن نمیتونیم یا اگر پیدا کنیم وقت ما رو زیاد میگیره و خاطر ما از دستگاه چک استفاده میکنیم. تنویر دا مسیر مبهم د الزام پر محنت یو ځوان. مبهم د الزام پر محنت یو ځوان.